الله فرمایي وکذالک جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. هر نبی دشمن شته دی. ګوره که څوک دا وایي چې د مولا صاحب دشمن نه، که څوک دا وایي چې د عالم صاحب دشمن نه، ته به د دین کار کوي او ستا به دشمن نه، دا ته دوکه کې پروت. ستا اول دشمن چې شیطان دی او شیطان خلکو ته وسوسې ورچې ستا په مقابله کې ورته ځي. الم تر ان ارسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم عزا. الله دا شیطانان ز په دې کافر ورلګم ستا په مقابله کې ته ځي. دا د نبی مقابله کې دي سیدا ته یو کمزور مسلمان ستا خلاف بم ډیر سي او ته به څه کې نبی او قران باندې پرې دي. څه باندې پرې دي؟ نبی او قران باندې پرې دي. کچیر ته اخرت د افسوس نه ځان خلاص، کچیر ته د اخرت د هلاکت نه ځان خلاص. چې دومره دشمنان دي خدای زور هم ډیر دي کنه. یو نبی دی بچو کی الله فرمایو کفا بربک هادیا و نصيرا. هدایت خو زکوما مدد هم زکوما، هدایت زکوما هدایت زکوما مدد هم سره زکوم. په چا څه کې چا په وسلو څه کې د چا په ټوپکو څه کې د چا په زور څه کې د چا په اثر څه کې د چا په منډو څه کې د چا په ځوانانو څه کې. کفا بربک هادیا و نصيرا. الله الا رحمت تزخما او مدد دم زکوما. د نبی ملګری شو د قران ملګری شو.